أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. دې آیت نه مخکې چې دی الله پاک اول د صدقې فضیلت بیان کړو، بیا د هغې دپاره شپږ شرایط و، بیا اخرنی شرط چې و د ټولو نه لوی شرط چې هغه اخلاص د الله د رضا لپاره وکړی شي، چې ریا دکلاوه د خلکو د ښودنې لپاره ونه کړی شي. بیا د هغې مثال الله پاک واضح کړو چې د ریا دکلاوې لپاره ونه شي په شان د هغې ګټې دی چې په هغې باندې سیک معمولي خاوره او هغه خاوره چې دی هسې باران ویسي څنګه هغه خالي پاتې شي، په دغه بس دا ښودنه وشي خلک یې ویني، لیکن ده ته پکې په آخرت کې هېڅ نه میلاوي په دې باندې. او بیا د دې نه مخکې آیت کې چې دی الله پاک د هغې صدقې مثال بیان کړو کومه چې د الله پاک په نزد باندې مقبوله وي، هغې په یو مثال سره وضاحت وکړو چې د هغه باغ په صورت کې چې د هغې وضاحت وکړو. په دې آیت کې هم الله پاک وضاحت کوي د هغې صدقې په مثال سره چې هغه باطله شي او څه فایده ونه کړي. نو دا ایود احدکم، آیا خوښوي په تاسو کې یو کس، الله پاک فرمایي په تاسو کې یو کس دا خبره خوښوي ان تکون له جنة من نخیل واعناب، چې وي د ده لپاره باغ من نخیل واعناب د کجورو او د کورو، تجري من تحتها الانهار، او چې بهیږي د هغې نه لاندې نهرونه، یعنې داسې د کور او د کجورو داسې باغ چې د هغې په دې منځ کې ښه ښکلې اوبه هم بهیږي. له فیها من کل الثمرات، او د هغې نه علاوه د ده لپاره وي په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسم میوونه، یعنې داسې باغ وي چې په هغې کې کجورې وي، کور وي او ښه ښکلې اوبه هم برابر پکې بهیږي، او د هغې نه علاوه پکې چې دی هر قسمه میوې پکې نورې هم وي. چې داسې قسمه باغ وي د چا واصابه الکبر، او ورسېږي ده ته بوډاوالی، یعنې دا باغ خو دی دا خو د ولګولو دا باغ، او چې د میوو قابل شو نو میوې ورکول یې هم شروع کړل، میوو ته راورسېد دا باغ، او دا سړی چې دی بوډا شو. وله ذریة ضعفاء، او د دې سړي دپاره وي اولاد ضعفاء کمزوري، د ده لپاره اولاد وي لیکن لا ماشومان وي، د کار کروندې د طاقت پکې نه وي، یعنې کمایي لا نشي کولی، هغه هم کمزوري. او فاصابها اعصار، او ورسېږي دې باغ ته اعصار تیزه هوا، طوفان، فيه نار داسې طوفان او تیزه هوا چې په هغې کې اور وي، فاحترقت او وسېزي دې باغ لره. دا به څنګه کیفیت وي؟ نو د هغه ولې سره اوس ولګوه. آیا په تاسو کې یو کس داسې خوښوي چې د هغه دپاره داسې ښکلی باغ وي او هر قسمه میوې پکې کجورې او کور وي پکې، او چې دی او بیا دا سړی بوډاوالي ته ورسېږي او د ده لپاره کمزوری اولاد وي، هغه داسې کمایي ممایي نشي کولی، او د ده صرف دغه یو نور هېڅ هم دی، دغه یو باغ یې سرمایې، او دا باغ چې دی دې ته داسې طوفان ورسېږي او په هغې کې اور وي او هغه باغ وسېږي، یعنې دغه یوه سړی وه دی خو بوډا شوی دی، بیا دا باغ لګولی نه شي، او اولاد لا کمزوری دی چې دی هغه لا کمایي څه کولی نه شي، یعنې انتهایي محتاجه دی ورته دی، او په دغه وخت کې چې دی دا اور وسېځي. نو په تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د سره دې داسې کار وکړی شي؟ نو یقینا چې دا هېڅوک نه خوښوي چې د ده داسې سرمایه دې ټوله تباه کړلی شي، نو اوس یې لګوه د هغې سره. نو څوک چې د الله پاک د رضا لپاره صدقه او خیر و خیرات نه کوي، بلکې د ریا دکلاوي لپاره کوي او د خلکو د ښودنې لپاره کوي، او دغه شرایط پکې د صدقې دا نه مذکور، د دې مثال هم دغه دی چې ده ته څنګه چې دغه سړي ته انتهایي ضرورت و، او چې دی او په دغه وخت کې ده ته څومره غم او درد رسي، نو دارنګې چې څوک د ښودنې لپاره یو کار کوي، نو د هغه ته په هغه وخت کې چې ډېر زیات محتاج یې ورته ضرورت دی ورته، ده ته به هېڅ په لاس ور نه شي، لکه څنګه چې دا بیا په دې کې الله پاک یو څو قیدونه لګولي، کبر و بوډاوالي ته ورسي. اوس که یو سړی بوډا نه وي ځوان نو که د هغه داسې یو مال باغ و مثال په توره او تباه شي، نو دی ځوان نو په دې په ځان کې طاقت وي نور باغ به ولګوي، یعنې طاقت پکې شته له، نو د دې قید دغه پیدا، نو دی دا کار کولی شي، په دوباره یې کولی شي. دارنګې وله ذریة اولاد وي، بس یو سړی داسې دی بوډا خو دی لیکن د هغه اولاد نشته، نو بیا هم د یو سري هغه یو سري چې ګزاره کوي په نیش نیمګړي باندې خپل ژوند تېرولی شي، دومره محتاجه ورته نه وي دغه شي ته. او دریم قید ضعفا، او بچي او ضعفا چې یا کمزوري، نو که اوس یو بچي انسان او هغه طاقتور ځوانان شي، نو بیا هم ده ته دومره تکلیف نه رسېږي د دې په غر کېدو، که غر کې درد به ورته رسي لازمي، لیکن که دا باغ تباه شي دومره ده ته به تکلیف نه رسېږي، ځکه چې اولاد شته او هغه ځوانان شوی دی، نو هغو به کمایي کوي، هغو به چې دی واپس دا ونې ولګوي.
نو دا درې قیدونه پکې دغې وجې نه ګوري لکه څنګه چې دې انسان ته د دې باغ دا د صرف دغه یوه سرمایه ده او کمزوری بچي دي او د هغو غم پې جدا دی نو څنګه چې د ده ته ډېر زیات احتیاج دی یعنې څنګه ورته ضرورت دی نو دا اوس مثال لګوه د هغې سره دغه رنګ انسان چې سړی مړ شي نو چې څنګه هغه ته د ده ضرورت دی دی نور دا کمایي نه شي کولی نو رنګې چې انسان مړ شي نو هغه د هغه نیک عمل بیا باس بند شو او جدا خبره ده چې صدقې جاریې یا داسې اعمال یې کړي چې هغه جاریې یا نیک اولاد لیکن د ده عمل نامه خو بند نه شي که نه څه نیک عمل خو نه شي کولی نو څرنګې چې هغه کس محتاج وي اوس اعمالو ته او کولی نه شي نو دارنګې دغه بوډا چې دی دی هم دې باغ ته ډېر محتاجه دی لیکن اوس کولی نه شي نو دغه رنګې دغه کس هم داسې دی نو څرنګې چې ده ته د دې ضرورت دی نو دارنګې په قیامت کې او د دې په وروسته د مرګ نه چې دی د دغې ثوابونو یعنې د نیک اعمالو یا د دغې صدقې او خیر و خیرات چې ده کړي دی ورته ډېر زیات محتاج وي لیکن چې څنګه دی امیدوار دی په دې تمه وي چې ما ته به الله پاک د دې اجر راکوي لکه سخت محتاج وي لکه څنګه چې د دې بوډاوالي کې د انسان دې باغ ته سخت محتاجه دی د ده ټوله سرمایه په دغې باندې نظر دی نو دارنګې دغه انسان هم په دغې باندې نظر وي چې ما ته به اوس د نیک اعمالو بدله میلاوي او ما چې څه خیر و خیرات کړی د هغې بدله به میلاوي نو په داسې یو دومره سخت ضرورت یې ورته او په لاس یې هېڅ ونه لګي نو دا یې څه ده ابتدا ده ولې ونه لګي ځکه چې هغه کار خو د الله د رضا لپاره نه و کړی بلکې د خلکو د ښودنې لپاره کړه چې په خلکو ولیدو دا کار یې وکړو او هغه الله رضا پکې مقصود نه وه نو اوس ورته هېڅ هم نه میلاوي نو ګوره چې څنګه یو انسان د یو شي نتیجه نه خوښوي نتیجه یې څه ده چې د خلکو د دغه دپاره کې د ښودنې دپاره کې نو د دې نتیجه دا ده چې تا ته به هېڅ نه میلاوېږي نو د نتیجه خو ته نه خوښوې ځکه چې ته وایې چې ما ته الله پاک اجر راکړی دا نه خوښوې نو بیا یو انسان په کار دا ده چې دا ریا دکلاوه دې هم نه خوښوي نو دې الله پاک داسې وضاحت کوي چې یو انسان دا نه خوښوي چې ده ته دې په دغه ورځ باندې هېڅ میلاو نه شي دا نه خوښوي دا خو ظاهره خبره ده نو په کار دا ده چې انسان دې دا هم نه خوښوي چې دی چې دا کم مال د الله د رضا لپاره نه ورکوي د خلکو د ښودنې دپاره نه ورکوي په کار دا ده چې دی دا هم ناخوښه ګڼي ځکه نو چې دا خوښ ګڼي نو بیا خو نتیجه به یې هغه میلاوېږي نو د یو کار نتیجه دې نه خوښه نو هغه کار ابتدا هم په کار ده چې د هغه نه خوښه نو چې سړی دغه شرایط چې پکې مذکوره نه وي یا د ریا دکلاوي دپاره هم شي نو د دې نتیجه دا ده چې نتیجه انسان نه خوښوي نو په کار دا ده چې هغه ابتدا یې هم نه خوښوي او صرف د الله د رضا لپاره چې د خیر و خیرات وکړی او دې نه علاوه دغه شپږ شرایط چې دی دا په تفصیل سره په دې ایتونو کې بیان شول خو لیکن یاد ساتئ په دې کې اولنی شرط چې و حلال مال دویم شرط موږ ویلو چې د سنت مطابق وي د سنت مطابق دا وي چې دا خیر و خیرات او صدقه هله وي چې ستا کور والا ورته محتاج نه وي داسې نه وي چې ستا وارثان او ستا کور والا انتهایي محتاج دي هغو ته خپل ضرورت دی او ته چې دی بهر چې دی او صدقې او خیراتونه کې هغو ته تکلیف دی یا ټول مال کې صدقه کې او د هغو ته ضرورت دی نو دا هم جایز نه دي دارنګې درېیم شرط موږ د دې لپاره دا ویلی چې مصرف چې په چای خرچ کې هغه مستحق وي نو که داسې خلکو باندې یعنې که مصرف داسې مصرف یې نه و بیا به ته ګورې چې کم ضرورت دی په دې وخت کې چې دی د کم خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی یعنې ضرورت مصرفونه کې بیا هغه مصرف تلاش کې چې په کم مصرف مثال په طور په دې ځای کې وخت غریبانان دي د هغو حالات خراب دی یا یو مدرسه جوړېږي یا نور داسې مصرفونه ځه به سي نو ته به مصرف ته هم ګورې چې کم مصرف چې دی زیات حقدار دی چې په دې باندې خرچ وکړی شي نو که اوس د مصرف ته دې ونه کتل او ته د ځان په خپل نیت کې دا خبره وکړې چې زما نیت ته ثواب دی او لهذا دا ځمکه ده مثال په طور یوه ځمکه سړی وقف کړي او هغه سیټکیل ته ماشو ته لږو وبو ته یې وقف کړي او وایي چې بس مړه ما ته به خو دی په هغې کې ناجایزه لږې مړې کېږي نو دا خو د ده په نیت کې خو د ده اندر ثواب نه معتبرېږي بلکې مصرف هغه ضروري دی چې کوم شریعت ښودلی نو د دغې شرایطو سره مذکوره شرایطو سره چې دغه شپږ شرایط پکې نو الله پاک باندې دغه صدقې قبول دي اخر کې الله پاک فرمایي وکذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون دارنګې الله پاک تاسو ته بیانوي دا آیاتونه یعنې دا مثالونه او نظیرونه دا الله پاک د دې مثالونه او په دې نظیرو سره دا وضاحت وکړو لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو غور فکر وکړئ د هغې مطابق بیا کار کوئ نو چې په دې مثالونو کې چې دی څنګه چې انسان دا مثالونه چې دا اوس په دې مثال کې چې دا راغی سړي دا حالت نه یې خوښ چې زما داسې مال دې تباه کړلی شي نو دارنګې د انسان دا سوچ کوي چې د ریا دکلاوي لپاره یا هم انسان عمل نه کوي بلکې صرف د الله د رضا لپاره ترجمه ايود احدكم آیا خوښی په تاسو کې یو کس ان تكون له جنة چې وي د ده دپاره باغ من نخیل
کجورو واعناب او د کور تجري چې بهیږي من تحتها د دې باغ نه لاندې الانهار نهرونه له د ده دپاره وي فیها په دې باغ کې من کل الثمرات هر قسمه میوونه واصابه الکبر او ورسیږي دې سړي ته بوډاوالی وله ذریة او وي د ده دپاره اولاد ضعفاء کمزوري اصابها او ورسیږي دې باغ ته اعصار تیزه سیلۍ یا طوفان فيه نار چې په هغې کې اور وي فاحترقت او وسیځي دې باغ لره کذلک دارنګې یبین الله الله پاک بیانوي لکم تاسو ته الآیات آیاتونه لعلکم تتفکرون د دې دپاره چې تاسو غور فکر وکړئ